د سفر میاشت وه یو کافر د هغه نوم دی عامر بن مالک او مشهور و په ابو برا باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام لراغه او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ستوخپی او ډالۍ وړاندې کړي چې دا والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته انکار وکړ زستا تخفی نه اخلم اكو ایمان دی وروړو مسلمان شي بیا بستانه دا ډاله تحفه قبول کما خو زه د کافر نه تخفی نه اخلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ابو برا باندې اسلام پیش کوي مسلمان شه خود نه اقرار وکړو نه انکار وکړو سخ انکار مونږ کو چې نه مسلمانې ګما خو مسلمانوم نشو بس خبره لګغلی غونته پرې خدا کلمه ونه ویلا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی ابو برا ویلو ویزه مسلمان نشوم خو زما سره سملګری یو ځای کا زما سره صحابه کرام اولګ نجد طرف ته انت کس قبایل دی غیب ورته دعوت ورکینو کې دیشي مسلمانان شي زما سره صحابه کرام اولګه دعوت ته پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ابو برا ته ویلو وزستا سره څنګه خپل صحابه مرګري کما زکه چې کوم خلکو ته زما صحابه کرام بیا نه خو مسلمانان نه دي نو کې دیشي زما مرګرو ته تکلیف ورسي نو دی ابو برا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو وی دغه ذمہواری ز اخلم دغه فنا ورته زور کوم چې ستا صحابه کرام ته بسوک سواینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی چې ته دا ذمہواری اخلي او ته زما صحابه کرام ته فنا ورکي بیا به در سره صحابه مرګري کم چې ال کافر ته دعوت ورکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او یا صحابه کرام د سره مرګري کړو او یا صحابه کرام او دا او یا واړه د قران حافظان هم او عالمان هم دوی ته قرا ویل کېدل په قرا باندې دا مشهور د قران عالمان هم او حافظان هم دا او یا ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سره مرګري کړو او د دې او یا تنو امیر چې د منذر ابن عمر ساعدی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام مقرر کو د دې او یو تنو امیر منذر ابن عمر ساعدی رضی الله تعالی عنہ مقرر کو تر دوی امیر خدا ډیر پاک باز عجیب صحابه کرامو ډیر الله والا خلقو د دوی کار داو چې د ورځې بغرت تلو لرګي به کول د ورځې به لرګي کولو او بیا به هغه راوړو نه هغه لرګي به خرڅ کړو نو چې هغه به خرڅ کړو په هغه لرګو به خپل خرچه هم کوله او د اصحاب صوفي چې کم طالبان او هغه باندې به خرچه کوله لرګي به خرڅول ځان باندې به خپل پیسې لګولې او چې کم د صوفي طالبانو د نبی اسلام نه به علم زده کو په هغه به هغه پیسې خرچه کولې ډیر الله والا خلقو دا خو به د ورځې مشغله وه شپه به څنګه تیرې ده شپې به صحیح د قرآن تلاوت کو او صحیح به الله ته ولاړو په تهجد باندې د دوی شپه او ورځ د الله په عبادت کې تیرې ده ډیر پاک باز او نیکمل صحابه کرامو د اویا چې مشهور په قرا باندې دي ته قرا ویلې کېدل نبی علیہ السلام سره د اویا تنه مرګري کړو ځکه دعوت لېګل کنه نو دعوت له په کس لېګل غواړي چې نور خلکو د دعوت ورکړي چې خپل علم خور سره کنه نو دا اویا تنه عالمانو د قران نو نبی علیہ السلام دوی دعوت لولېګل دوی تلو چې کله بیري معونه ته ورسېدل دا یو ځای دی الته ورسېدل دوی الته پړاو واچو خو چې کله دوی تل کنه نو دی کې د انس رضی الله تعالی عنہ ماما هم حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنہ دا د انس رضی الله تعالی عنہ ماما او دی پکې موجود و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل یو خط ورکو ودا به عامر ابن طفیل ورکه کم چې د بنو عامر قبیلی سردار دی ودا باغله ورکه بس پرې دا وځه شوی د زماله توجه خرابې سیدا زه به پرې دا وای اصلي دا
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عامر ابن طفیل رضی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انس رضی الله تعالی دی مامالا حرام ابن ملحان رضی الله تعالی له یو خط ورکو وی دا بته عامر ابن طفیل لور کې کوم چې د بنو عامر قبیلی سردار دی دا بغل ورکه نو چې کله دی بیر معونه ته ورسېدل کنا نو دی حرام ابن ملحان رضی الله تعالی فرمایل وی مال چې نبی علیہ السلام کوم خط را کړی دی زما چې دا عامر ابن طفیل لور کا دا خط وړو چې خط وړو عامر ابن طفیل سره میلو شو دا عامر ابن طفیل د ابو برا ورارو دا کم کس چې نبی علیہ السلام خو راغلی وو دا صحابه کرام ځان سره مرګري کړو دا عامر ابن طفیل د ورارو حرام ابن ملحان رضی الله تعالی دی عامر ابن طفیل ته ویلو وی دا خط والا وی دا د چا خط دی وی دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم داغه خط دی او زه داغه صحابی ما او مال دا خط راکړه چې دا عامر ابن طفیل لورکی دا عامر ابن طفیل د نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر سخت مخالف کافر و د نبی اسلام ډیر سخت مخالف پکار خدا و چې دا خط کولاو کړه وی کتل وی چې سدي پکې اخت کولاوم نکو خو شاته کسانی ولاړو هغه ته اشاره وکړه وی وخی نو د شاغړ د وطن سره نیزه او هغه حرام ابن ملحان رضی الله تعالی د انس رضی الله عنه ماماله د شاغړ راواچوله او چې راواچوله په دومره تیزی سره راواچوله چې نیزه ته ډایرک مخې ته وروته په ګېډه کې وروته او چې څنګه په هغه د شاغړ گزار وکړ کنه نو د حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه د خلی رس الفاظ وتل وی الله اکبر فزت ورب الكعبه الله اکبر فزت ورب الكعبه وی زما د پرب د کعبه قسم وی کامیاب شوم دا خدای نبی علیہ السلام صحابه کرامو کنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره د هغې تربیت شوی و هغه ته پته وه چې زه کوم ځای ته ورسېدم زه لاړم جنت ته ورسېدم نو چې څنګه پې ګزار وشو نو هغه چغه کړه وي الله اکبر فزت ورب الكعبه او یو حدیث مبارک کې راځي وي د خپلو وینو ته به یې لپه نیوله او په دې مخ به یې داسې اړولې او دا چغه به یې به سره واله فزت ورب الكعبه فزت ورب الكعبه خپلې وینې به یې په خپل مخ اړولې او فزت ورب الكعبه چه به یې واله زما د په رب د کعبې قسم زه کامیاب شوم هغه یې هلته شهید کو چې شهید یې کو د عامر ابن طفیل د خپلې قبیلې ورته وویل بنو عامر ته وی او یا تنه نورم د لاړ شي هغه مړه کوي او یا تنه نور راغلی دی هغه مړه کوي نو بنو عامر قبیلې د چې کومه قبیله وه هغوی انکار وکړو وی مونږ خو سره جنګ ځکه نشو کولی چې ستا تره ورته پناه ورکړې ده ابو برا ورته پناه ورکړې ده نو څنګه مونږ هغوی سره جنګ وکړو نه خو ابو برا ستا تره راوستي دي مونږ سره جنګ نشو کولی وی تاسو نه ځئ نه هلته څه نورې قبیلې وي د هغې ته دا بنو سلیم ته او زکوان ته دا نورې قبیلې دي بنو سلیم او زکوان ته د خبرداري وکړو وی دلته د نبی علیہ السلام ملګري راغلي د پیغمبر ملګري راغلي دي دا هم د نبی علیہ السلام دشمنانو وی زما امداد وکړئ زما قبیله زما نه انکار کوي نو بنو سلیم او زکوان کسان ملګري کړو غشي او توري راواغستې او په اویا صحابه کرامو باندې رالو او دا ټول شهیدان کړو دا ټول شهیدان کړو په دې کې صرف 3 تنه پاتې شو 3 تنه ته صرف پاتې شو پای کې او کعب بن زید انصاری رضی الله تعالی عنہ کعب بن زید رضی الله تعالی عنہ او 2 صحابه کرام نور دا کعب بن زید رضی الله تعالی عنہ چې دی خو داسې پاتې شو بچو چې دوی چې دا غشي چلول کنه او دوی شهیدان کول بس د ځان غلې کو ځان ورته کول غیر چا پیر ویني د صحابه کرامو په د باندې ویني را لري د وینو سور شو خو د ځان خاموش کو غلې کو هغه وګرځیدل هغه مطلب دار چې د مونږ وجلې دی حالانکه دی ژوندی و نو چې کله کافر لاړو لري لاړو نو دی را پاسېد بیا دی ژوندی و بیا د غزوه خندق کې دی شهید شو په غزوه خندق کې بیا دی شهید شوی دی دغه ټیمه پورې دی ژوندی و 2 تنه نورو هغه یو نوم دی منذر ابن محمد او دویم دی عمر ابن امیه زمری دا 2 تنه څنګه بچ پاتې شو دوی داسې بچ پاتې شي چې دوی اوخان ځنګل ته بوستي چې کله دوی د بیرې معونه سره پړاو واچو صحابه کرامو که نه دغلته یې دمه کوله نو دوی ته وي تاسو دا څاروي ځنګل ته بوځئ دوی ماړه کوي بیا به راځئ او دا طریقه هم د حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله ته په یو څاروي باندې مزل کوي که نه او یو علاقه راله چې سرسبزه علاقه ده اوبه پکې هم شته او ګیاګانې پکې هم شته وایي په دې کې سفر په کلاره کلاره کوه حدیث مبارک کې راځي ابو داود شریف حدیث مبارک دی
وای کوم علاقه چې سرزبز راله شنه راله او ستا سره څاروي دي نو په دې کې مزل په کلاره کوه ځکه چې ستا مزل به هم کېږي او دا څاروی به د ګیاګانې خوري موړ به هم شي اوبه به هم وڅکي نو دی به مړېږي هم او ستا به مزل هم کېږي. او بیا حدیث مبارک راځي نبی علیہ السلام فرمایي وای چې کله یو علاقه مخې ته داسې راله چې قحط والا علاقه ده قحط سالي ده پکې ګیاګانې پکې نشته ده وچه علاقه ده نبی علیہ السلام وایي دغلته خپل څاروی وځغلوه په تیزۍ سره لاړ شه ځکه چې کله ستا دا څاروی وږی کېږي یا تږی کېږي یا تا ته تکلیف میلاویږي نو ته به د دې علاقې نه وتېږي دغلته یې څارېږي مه دغې نه زر ځان وباسه. نو دغه علاقه ده بیر معونه ده علاقه چې وه دا سرسبز شنه علاقه وه. نو دې صحابه کرامو ته وویل وایي تاسو دا اوښان سارا ته بوځئ. نو دوی اوښان سارا ته بوستي اوښان یې سره ول د دوی خو مطلب دا چې کوم صحابه کرام هغه ټول موږ څه کړلو شهیدان کړو دا دوه خو دې پاتې شوي که پته ورته چې دوه ځنګل ته تللي څاروي بوستي نو په دوی پسې بیا تلو خو د دوی نه خبر نه چې کله دوی دواړه واپس رالو منذر ابن محمد رضی الله تعالی عنه عمر ابن امیه زمری رضی الله تعالی دوی چې واپس رالو څه ګوري چې خپل ملګري ټول په وینو کې لت پت پراته دي ټول ملګري په وینو کې لمبېدلي پراته دي شهیدان شوي دي. دواړه ودرېدل ډېر زیات خفه شو چې داسې چلو شو دا څه وشو بیا مشوره وکړه چې موږ دواړه اوس څه وکړو موږ دواړه څه کوو. نو دی عمر ابن امیه زمری رضی الله تعالی ته وفرمایله د خپل ملګري ته وایي داسې کوو که نه چې موږ دوه تنه به څه وکړو موږ به دوه تنه څه وکړو دا خو روغه قبیله ده ډېر شی کافر دي موږ به د دوی څه وکړو خو راځه چې مدینې منورې ته دواړه لاړ شو نو نبي علیه الصلاة وسلام به د دوی په حال باندې خبر کړو چې ستا ملګري شهیدان شو ځکه چې وروسته به ورته بیا څوک څه وایي څوک به ورته څه وایي نو موږ به په خپله خبر کړو چې د الله پاکه پیغمبره ستا د ملګرو سره څه وشو موږ به ورته خبر ورکړو. نو د منذر ابن محمد رضی الله تعالی عنه فرمایل وی نه داسې خو چرته نه کوو چې موږ د دې ځای نه مدینې ته لاړ شو وی د دې نه به بله ښه موقع راځي د شهادتو زمونږ ټول ملګري شهیدان شو او ما ته به روغ روانېږو مدینې ته به ځو نه چرته هم داسې نه شو کولی مونږ خو په شهادت پسې ګرځو الله د شهادت مقایده را کړې ده چرته هم نه ځو جنګېږو به کو دوه تنه یو خو د دې کافرو سره به جنګېږو جهاد یې شروع کو نو روغ قبیله وه نو په دې کې دا منذر ابن محمد رضی الله تعالی شهید کو یې خو دغه د شهید کو او دا دویم صحابي چې عمر ابن امیه زمری رضی الله تعالی دې گرفتار کو وی دې وجنه ما گرفتار کنه دې گرفتار کو نو چې گرفتار کو نو کم سردار چې د دوی عمر ابن طفیل دې غلبو وستو وی نور خو ټول مونږ وجل خو دې خو دې ژوندې نیولې دې عمر ابن طفیل وی دې زنه وجنم دې ز وجنم نه ساری ولا کټاکو ساری ولا اخریو وی زما مور یو نظر منلی و یو منخته کړی و چې کو زما پلان کې کار وشنه زب یو غلام آزادوم وی د غلام د آزادولو منخته کړی و وی چرته په غلامانو پسې ګرځو خو بس دا تیار غلام دی کړه وی سر ولا کټاکه ساری ولا اخریو وی دا زما غلام دی ما آزاد کوم د خپل مور منخته پورا کړه اذن سوای مده آزاد کړي د عمر ابن زمری رضی الله تعالی عنہ دی آزاد کو عمر ابن امیہ زمری رضی الله تعالی عنہ د آزاد کو د را روانو د بیر معونه مدینه منورې ته راتو نو چې راتنو په لار سره د عامر ابن طفیل د قبیله دوه تنه مرګري شو هم د دغه قبیله چې د صحابه کرام شهیدان کړو دا یې قبیله سره دوه تنه مرګري شو خو نه عامر ابن طفیل کم چې قبیله و بنو عامر دغه انکار وکړ کنه استا تر ته پناه ورکړي مونږه نشو دی وجلې نو د دې بنو عامر دوه تنه د سره مرګري شو پلار باندې را روان دي سفر کوي د توي مرګري تر کم ځای وي زه خو د مدینه منورې ما مسافر یم راغلی او مزم مدینه منورې ته واپس هغه ته موږ د بنو عامر قبيله زمل ګرتیا بکو زب موږ مدینه ته سو را روان دي راتلو ډیر سفر یو کو یو ځای کې دمه کوله دغه دواړه ود شو دغه دوه کسان چې د بنو عامر قبيله د دواړه شو د و سوچ کو چې موږ خو به د دې ملګرو بدله خامخه اخلو دې ملګرو به خامخه بدله ساخلو وی د ټولو خو نشو هغه څه خدای دوه مې وسته لاندې راغلي دي کنه خو زما سره خو شي نشته په لارم د مکسی کوله نو چې کله هغه اود شو دغه سره توري وي نو دا یو مرګري نه غلط تور راوغه سره دواړو نه سرونه واله هغه دواړو خپل ته مردار کړو چې مردار کړو راغی نبی عليه الصلاه والسلام ته خبر ورکو وی د الله پاک پیغمبره ستا قاریان چې دغه شهیدان شو دغه سره دوکه وشوله شهیدان کړی شو او په لار راتلم نو ما د بنو عامر قبیله دوه تنه مردار کړ دغه په بدل کې نو نبی رسول الله دا خو خو نه کړو
د بنو عامر سره خو زمونږ د جنبندۍ معاهده ده، نو تا د هغې نه ولې 2 تنه کسان وجل؟ خو دته خبر نه و چې نبي علیه السلام سره معاهده کړې ده، دته خبرو نو. نو نبی علیه السلام تا په غلطۍ کې 2 تنه د هغې نه ووجل، زمونږ سره د جنګبندۍ معاهده وه، لهذا دا دې ښه نه دي کړي، مونږ به د هغې دیت ورکوو. نبی علیه السلام د وعدې ډېر زیات پابند، ډېر زیات پابند دی، مونږ به د هغې څه ورکوو؟ دیت ورکوو. خو دا 80 تنه چې کله شهیدان شو، نبی علیه السلام ته د دې خبر راورسېد که نه، نبی علیه السلام ډېر سخت خفه شو، ډېر زیات خفه شو. روغ یو میاشت نبی علیه السلام مسلسل دای کافرو ته خیرې کړي دي، مسلسل خیرې کړي. د سهار مانځ چې به وکړو که نه، د سهار مونځ چې کله به نبی علیه السلام د سهار مونځ وکړو او رکوع به یې وکړه او د رکوع نه به روچت شو، نو قنوت نازله چې ورته ویلی شي. نبی علیه السلام دا قنوت نازله روغه میاشت په سهار مانځه کې ویلي دي، او دوی ته به یې خیرې کولې، الله کورونه یې ړنګ کا، الله کورونه وران کا، الله مخ د ځمکې ته وزګار کا، الله د دوی په منځ کې جداوالی راوله، د یو بل نه تس نس کا. دا خیرې به نبی علیه السلام یو میاشت کولې، او چې کله به نبی علیه السلام ناستو دغه به اوښکې مبارکې رابهېدلې، صحابه کرامو به هم ژړل او نبی علیه السلام به هم ژړل. زما یې ډېر ښکلي صحابه رانه شهیدان کړلو، د قرآن حافظان یې راله شهیدان کړلو، نبی علیه السلام به ژړلو. په دغې صحابه کرامو کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ غلام مو عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنہ. تاسو ما په واقع د هجرت کې ویلو کنه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی مکرمه نه مدینه منورې ته هجرت کو کنه، نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره مرګ یو کنه، نو د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دا غلام عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنہ د مکی مکرمه احوال ما خام نبی علیہ السلام ابوبکر هوله وړو، او ګړي بيزي به په باندې باندې سره ولي او ضرب غلي به هوله ډوړې وړله. څومره خدمت چې په مکه مکرمه کې د نبی عليه السلام او د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په غار سور کې کړه دی، عامر ابن فهیره کړه دی، ټول خدمت په د کافرونو په غلا باندې کو. دا ډیر وخیار سړی و. نو دیم په دې صحابه کرامو کې شهید شو، دې په کې شهید شوی دی. او حدیث مبارک کې راځي ته د چې کوم قاتل د عامر ابن فهیره هغه وی کنه، وی چې کله ما په د باندې گزار څنګه د شا غاړي وکړو کنه او په نظام او وی د خلینو چغه وخت چې فزت والله، الله می د قسم ز کامیاب شو. دا ګور صحابه کرامو چې گزار په کېده دا غوی د خلینو بچغه وتا، زما د په الله قسم ز کامیاب شو، وی د خلینو دا आवाज وته. او دا عامر ابن طفیل په خپل وای چې دا شهیدان کړي وو، چې صحابه کرام شهیدان کړیو. دی وی په دې او یو تنو کې ما یو تن ولیدو چې داغه د جسم اوچت شو، دا سیدا لاش اوچت شو او بره اسمان ته وخته، د ځمکې د اسمان په منځ کې داسې ولاړو داغه د لاش. نو یو روایت کې راځي ثم وزع بیا کې خو دې شو، خو بل روایت کې سره ثم وزع الفاظو نشته دي. نو حدیث مبارک کې راځي دا امام زحاک رضی الله تعالی فرمای، امام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کو چې د الله پاک پیغمبر د جسم ولې اوچت شوی وو، د عامر ابن فهیره د جسم ولې اوچت شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی د جسه الله تبارک وتعالى علین ته ورسوله. دا صرف دغه کرامت ته، دا صرف د عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنہ کرامت ته. ځکه هر انسان چې وفات شي او د نیک عمل وي د روح چرته زی علین ته، او چې بد عمل وي نو د روح چرته زی سجین ته لاندې زی. او جسم کم ځای پروتي په قبر کې پروتي کنه، جسم دلته پروتي، روح یا علین ته زی یا سجین ته زی، او د دې جسم او دغه روح د یو بل سره یو تعلق وي، یو بل سره سوي تعلق وي. هو عامر ابن فهیره رضی الله تعالی دا واحد صحابي دی چې د جسم الله تبارک وتعالى علین تر رسول دی، د جسم مبارک. ځکه چې کوم لاشونه د صحابه کرام پراتو، کوم جسمونه پراتو، پای کې د عامر ابن فهیره جسم نو. صحابه کرام په ډیر وګرځیدل، خدای اونه مونته د جسم پرشتو علین تر رسول و. دا یو واحد صحابي دی. نو دا قاتل و چې ما په گزارو کوم د خلینو الفاظ او خط جفزت والله، په الله می قسم عزت شما کامیاب شما. نو دا درناک واقع چې د سفر په میاشت کې راغلی و او سن 4 هجری و 3 هجری و